سلامونه او نیکې هیلې د نېشنل میډیا درنو لیدونکو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. نن میانوالي ته راغلي یو. دلته د افغان مهاجرینو یو ډېر لوی کیمپ دی او افغان مهاجرین لکه څنګه چې د پاکستان په نورو برخو کې ځینې وخت له مشکلاتو سره مخ کیږي، دلته هم د دوی ځینې اندېښنې او مشکلات شته دي. نو غوښتلم چې راشو دلته او د دوی دغه اندېښنې او مشکلات له تاسو سره شریک کړو. له موږ سره دا د افغان مهاجرینو دوه مشران دلته حضور لري، یو حاجي صاحب عبدالقیوم او بل حاجي ولی خان زدران دلته موجود دي. راځو د حاجي صاحب عبدالقیوم سره په دغه باره کې غږیږو. حاجي صاحب ستړی مه شئ. خیر اوسئ، سلامت اوسئ، ایماندار اوسئ. مننه، مهرباني. حاجي صاحب دا راته ووایه چې دلته په دې میانوالي کې څونه تعداد کې افغانان ژوند کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترمه، په میانوالي کې بې حسابه تعداد مخلوق ده، ځکه د پنجاب ټول پنجاب دا یو کیمپ و او دې کې په زرهاو تعداد کورونه وو. کله چې د راشن ختم شو ټول د سی ټي اف ته راغله، اوس ډېر په سی ټي اف کې پراته دي، په نورو ضلعو ته هم لږ لږ تللي دي، ټول دغه یو پنجاب له کیمپ وتلي دي. په میانوالي کې ډېر غټ مخلوق ده، تعداد یې زرهاو کورو ده. دلته حاجي صاحب چې د 2015 کال شروعات وشول، څنګه چې د پاکستان په نورو برخو کې ویل کېدل چې غیر قانوني کډوال او ACC کارډ لرونکي افغانانو ته اجازه نشته چې پاکستان کې واوسیږي، نو د پولیسو دغه تلاشیانې او چاپی ورسره شروع شولې. دلته وضعیت څنګه و؟ دلته الحمدلله ډېر ښه په عزت کې دا ټیم پاس او دا وخت تېر څه 2-3 ورځې تکلیف خلکو ته ورسېده چې هغو ته هم خپل موبایلو نمبرونه ورسره وو، ټلیفونونه یې ورته وکړه، په خپله خلک ورغله، په کورونه چاپې وولې، نه د چا کوم مال ضبط غم سو، نه کوم مشکل چا سره پیښ سو. په ډېر عزت باندې دا خلک چې نیول او غیر قانوني خلک وو، هغه په 2-3 ورځې مشکل کې خلاص و. په الحمدلله اوس قرار دي. په دغه هله ګلو کې د یونیسیار یا شارپ وکیلان دلته راغلي وو هغه ورځو کې؟ او بالکل له شروع نه چې دا شارپ د سره راغلی ده، له موږ سره همکاره ده. په هر ځای کې چې چېرته مې نفر نیولي دي درته موږ ټلیفون وکړو او هغه چې تر ورسېږي د PR کارډ والا خلک راخلاص کړي. دا پرېږده چې په چکوالو په تلګن کې د قومي مشرانو د پراته دي ډېر خلک مخلوق پرو ده، 300 کسان د دې یونیسیار په شارپ دفتر باندې د ما په ویلو ټلیفون کولو نه خلک لږ خلاص شو. او کومې کورنۍ چې PR او ACC دواړه کارډونه لري، دلته یو مشکل خلک تشویش سره مخ وو. ډېری خلک چې ما لیدل هغوی له دې وجې کډې وې وړلې، وایي چې مثلا میرمن مې ACC کارډ لري او که میرمن مې نیسي نو دا ماته شرم دی، زه دلته وخت نشم تېرولی. هغوی دا ښار پرېښوده. دلته هم داسې کومه واقعه راغلې چې کورنۍ کې ACC یا PR کارډ یو مشکل سره مخ شوي؟ او بالکل صاحب چې واقع راغله چې د زنانه یو کارټ وو، د میړه شین کارټ وو، د ښځې زیړ کارټ وو، یا د ښځې شین کارټ وو، د میړه زیړ کارټ وو. دا خلک یې راومیستو په کمرو کې، په نورو ځایو کې بوم تلل، تاڼې پورې لاړل، خو هلته خلکو بېرته ضمانت په صفت باندې بېرته خلک خوشې کړل. هغو ته یې 2-3 ورځې وخت ورکړ. په 2-3 ورځو کې اعلان وسو چې څوک په یو کارټ کې شنه کارټونه لري، په زیړ کارټونه چې څومره وي هغه به ټول آزاد، هغه ته مشکل نشته. او حاجي صاحب دلته چې کوم دا د PCM نادره دفتر دی، یونیسیار په خپلو پاڼو باندې خبر خپور کړی دی چې جولای میاشتې پورې دلته خپل فعالیت کوي، بیا بندیږي. د دغه دفتر دلته څومره ګټه خلکو ته رسېده او که دا دفتر بندیږي تاوان یې څومره دی؟ دا محترمه دومره د تاوان ده چې د انسان له سوچ نه بهر خبر ده، ځکه په میانواله کې په زیراو تعداد کورونه پراته دي، دې کې ماشومان دي، دې کې کونډې دي، دې کې صغیران دي، دې کې غریبان دي، دې کې غریب مخلوق پروت ده. دا خلک سبا له دې چې نه اسلام آباد ته ځي، پنډۍ ته ځي، اول د لارې اقرار وس نه لري، دا یو مسله. دوه مسله چې هلته لاړ شي د شپې ځای دی نه لري، په امرده ور خلاصېږي نه، دا دوه مسله. درېیمه مسله د پولیس ذمهوار به څوک وګرځېږي چې په لار کې پولیس کته کوي، زوروي یې، دا ټول موږ ته مشکل سره تمامېږي. دا ډېر غټ مخلوق په میانواله کې پروت دی، څو ضلعو مخلوق دلته راځي، د دې میانواله دې سنټر نه دی اندراج د ماشومانو کوي. دا ډېر موږ لپاره غټ سهولت ده، د موږ لپاره به غټه ټینشن پریشاني جوړه شي. دنیا دونه نه ده غریبه شوې چې یو سیټ پیسې نشي ورکولی، یو دفتر پیسې نشي ورکولی، دا دونه شی نه ده، خو سرګرداني به ډېره زیاته شي، ډېر غټ سردردي ده موږ، غټ ټینشن پریشاني ده موږ. دې باره کې چې کوم د افغان مهاجرینو مشران دي دلته، هغوی سره هم څه ناسته مشوره کړې ده چې یاره که موږ د یونیسیار له مشرانو څخه غوښتنه وکړو چې دا دلته د لوی منطقې خلک دلته راځي، دلته د دې کارډونو لپاره، که دا تاسو بندوئ دا د خلکو ته تاوان رسوي؟
بالکل سره موږ دې کې مشوره هم کړې ده. ټول مشران داسې وځي نه دا د قومو غړ مشران دي دا جو سره ناست هم کړی ده. د مشوره هم کړی ده سره موږ د شهر دفتر ته ورغلي یاسو، موږ د ناظریې دفتر ته ورغلي یاسو، موږ خپل میسجونه تر اسلام آباد ټول جو پورې رسولي، سفارت پورې رسولي دي او ان شاء الله دایرو سره رسولي دي. لیکن تر اوسه په دې خبر باندې هیڅ رڼایي موږ ته نه ده راغلې. مننه حاجي صاحب. لیدونکو راځو حاجي ولی خان زدران خواته راځو له ده څخه اورو دلته. حاجي صاحب ستړی مه شئ. ژوندی اوسې اسد الله ورور ته ستړی مه شې. تا نه ډېره مننه چې تا خپل قیمتي ټیم مونږ ته راکړه او دلته راغلی مونږ سره په مشکل کې شریک شوې. مننه. خیر اوسې. دا راته ووایه ولی خان حاجي صاحب چې دلته په دغه منطقه کې خو افغانان ماشاءالله ډیر زیات دي، کیمپونه هم دي دلته. د تاسو د خوست د پکتیا خلک دلته څومره اوسیږي؟ یاره دلته خو په میوالي کې مخکې زخ ډېر خو اوس ډېر تللی دي. تقریبا څه 300 کورونه به دلته په میوالي ضلع کې وي. دغه کم خلک چې افغانستان ته تللي دلته د افغانستان حکومت هم دا وایي چې راځي خپل وطن ته خپل هیواد جوړ کړي. اکثره موږ تورخم کې وینو ښه استقبال کېږي د خلکو. دغه خلک چې له دې ځای څخه تللي دي دوی ته هلته څه سهولتونه ورکړل شوي دي؟ سهولتونه خو ورکړل شوي دي، خو یو مشکل دا دی چې کوم دوی چې وایي چې هلته مونږ نمرې ورکوو، ځمکې ورکوو، تر اوسه پورې هغه کار نه دی شوی او نه یې چاته ورکړي دي. او د دې له منځ کې خو به داسې خلک نه چې هغوی پاکستان نه تللي او بیرته هلته تنګ شوي یا مشکلاتو سره مخي او د هغوی د قاچاقي لارو څخه بیرته راغلي دلته پاکستان ته. یاره په دا نوي ماجره کې خو چې څوک تللی دي هغه بیرته نه دي راغلي، خو مخکې دا کارونه شوي دي چې لاړ به هم بیرته په نورو لارې باندې راغلل. او اوس دغه 10 جون تاریخ را روان دی، وخت هم د پیوار د مهاجر کارتو په پوره کېدو دی. خلک دلته څه تشویشونه لري؟ آیا وخت به ورکړي ور به یې نه کړي؟ د دوی پریشانیانې څه دي؟ یاره مشکل خو زخ ډېر دی ځکه چې دلته چې د کوم مهاجرین پراته دي 45 کاله دلته تیر کړي دي، د دوی کاروبارونه دي، دلته ځمکې اخیستې دي، دلته اجازهدونه دي. نو دې دپاره خو وخت ضروري دی ځکه چې د وخت نه بغیر به دوی د مشکل حل نشي. کم خلک چې دلته کورونه لري یا کاروبارونه دي دلته یا د بچیانو تعلیمونه دي، دې باره کې تاسو کله د یونیسیار له استازو سره ناسته کړې ده؟ د خپلې اندېښنې مې هغوی سره شریک کړي؟ څو ځله مونږ دوی سره دا خپل مشکل شریک کړی دی او دوی مونږ سره کومک هم کړی په دې برخه کې. کله کله داسې شوي دي چې مونږ د افغانیانو بچیانې په سکولو کې نه داخلول، بیا مونږ دوی سره خبرې کړې دي، هغه مونږ مشکل حل شوی دی. اوس که چیرې دغه وخت تمدید شي، وخت ورکړي افغانانو ته دلته 10 جون نه بعد دلته د اوسېدو اجازه ورکړي ورته، نو تاسو د حکومت څخه څه غوښتنه لرئ چې آینده لپاره کومه تګلاره جوړه کړي؟ مطلب که دا 3-4 میاشتې یا 6 میاشتې وخت وي، سبا بیا خلک له مشکل سره مخ کېږي، د مهاجرینو لپاره باید څه کار وشي؟ یاره کار خو دا دی چې کم از کم یو کال خو دوی ته ډېر ضرورت دی چې یو کال ټیم ورکړي، ځکه چې دوی چې د خپل کارونه سنبالوي ټولوي په دې باندې ټیم لګېږي. یو کال ته خو ډېر ضرورت دی. تاسو مشرانو سفارت ته کله تللي یې؟ هلته هم د افغانستان استازي ناست دي، د مهاجرینو اتیشه ده هلته، آصف زدران د تاسو قومي هم راځي. نو هغوی ته م ویلي دي چې یاره که دغه خلک فرض که دې ځای نه د ICC والا راواخلئ، افغانستان ته ډیپورټ کېږي یا شړل کېږي، دغو خلکو ته خو دونه وکړي چې هغه د سرپناه لپاره یو نمره ځمکه یا څه خدمت دوی ته وړاندې کړي چې دوی په خوشحاله زړه خو خپل هیواد ته لاړ شي. آصف زدران سره مونږ دا خبره شریکه کړې ده، دوی مونږ ته ډاډ راکړی دی چې تاسو چې افغانستان ته لاړ شئ انشاءالله تاسو سره به هر قسم کومک او مرستې کېږي او نمرې به ورکولی کېږي. دوی مونږ ته دا ډاډ راکړی دی. دغه د ICC کارډونو چې کوم دا کیمپونه ورته جوړ شول، ډیټینشن سنټر یې ورته جوړې شولې، خاص طور د ګوجر خوا ته خلکو ډېر شکایتونه کول، وایي دلته خلکو کورونه
چور کیږي یا مثلا بیزتی خلکو کیږي دلته څه حالات او ډیټینشن سنټر ته کله ورغلی وي په کومې طریقې سره خلک لیږل افغانستان ته یاره په میوالي کې چا سره داسې ظلم زیاتی نه دی شوی خو کومو خلکو ته چې وخت ورکړی و چې په دې ټیم کې به ووځي دوی په خپله تابه هغه ځای نه ووتل که کوم خلک نه وته هغې کورو ته پولیس راغلي دي نو هغه یې دغه سنټر ته یې بولي دي او خپله دې زړه کېږي چې افغانستان ته لاړ شي یاره افغانستان سره خو موږ مینه لرو دا خو موږ مور دی نه خو نه کېږي ګوره خپل وطن ګل وطن دا کوم افغانان چې دلته په پاکستان کې مهاجر دي او یا هغه افغانان چې په افغانستان کې دي او هغوی همدا وایي چې راځي خپل وطن ته خپل وطن جوړ کړي هغوی ته څه پیغام ورکول غواړي چې څه مشکلات دي چې موږ له وطن نه دلته مهاجر پاتې یو یاره د افغانیانو په خپلو کې ډېره مینه ده یو بل سره هغه مونږ ته احترام لرو مونږ دوی ته ډېر احترام لرو دوی وایي چې راشي خو مونږ ورځو خو مونږ خپل مشکل ته ګورو چې مشکل هم حل شي یوه ورځ هم دلته نه پاتې کېږو خپل وطن نه هېڅوک هم انکار نشي کولی د پاکستان حکومت د افغانستان چارواکو او د یونیسیار مسؤلینو نه څه غوښتنه لري یاره غوښتنه همدا ده چې دا اوس 30 جون چې کوم دی د افغان مهاجرینو وخت پوره دی نو که نور نوي یو کال وخت دی ورکړي دا ډېر ضروري ده او اخیری پوښتنه دا ده چې دا د یونیسیار له افسر سره ما کړې ده هر ځای کې مې چې لیدلي ما دا پوښتنه ترې کړې ده ځینې خلک دا ګیله کوي زموږ کارډونه بلاک کېږي دا پیوار کارډونه چې کله دفتر ته ورشو کورنۍ غړی اچوو یا خپل کارډ کې نوم وغیره صحیح کوو ټوکن راکړي وایي راته ووایي چې میاشت بعد راشه کارډ دې واخله خو بیا وایي چې ورشو وایي راته ووایي کارډ دې بلاک شوی دی دلته هم په دغه پی سی ایم سنټر کې افغانانو سره داسې کومه واقع راغلې یاره پی سی ایم سنټر کې دا واقعې ډېرې شوي دي ځکه چې ځینې داسې خلک دي چې پاکستاني شناختي کارت ته اپلای کړي ده نو دا مشکل هلته په کمپیوټر کې سره یو ځای کېږي نو د دوی کارډونه چې کوم دي بلاک شوي خو نه دي خو هلته بند پاتې دي ډیره مننه درنو دوستانو دا و موږ سره خواږه مشران حاجي صاحب عبدالقیوم خان او ورسره حاجي ولی خان زدرانو دلته په میانوالي کې د افغان مهاجرینو استازي دي د یونیسیار دفتر ته هم زه ورسره تللی وم په رښتیا هم د خپلې وسې مطابق دوی خپل کوششونه کوي چې دغو خلکو مرسته وکړي الله دې وکړي چې دغه مشکلات د افغان مهاجرینو دلته راکم شي او دوی وکولی شي چې تر هر وخته پورې حکومت دوی ته اجازه ورکړې ده په ارامه فضا کې خپل ژوند وکړي زموږ خپرونه دلته پای ته رسیږي تر بلې خپرونې موږ ته اجازت راکړئ د الله په امان